دا لور خور چې واده شي که هر څومره دا مالدار کور کې وي او د خاونې کور ډک ولې نه خو دا وره وره ته ګوري وي زما به چېرته رور راشي زما به تپوس کړي زما به پلار راشي په دې دروازه زما به تپوس وکړي دا د رمضان میاشت خور وایي زما رور به کله په دې دروازه راننوځي د خاون کور کې به دنیا ساماني خو چې رور راشي او یا د یو اچار ډبه وله راوړي هغه هر څه ته یاد یو هغه د هیر یو هغه د اچار ډبه نه تاویږي ده هماله رور راوړې ده هماله پلار راوړې ده هماله رور راوړې دا زما پلار راوړي امام الانبیا چې به بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها رخکاره شوله بابا سید مرحبا مرحبا ای لوري په خیراله ای لوري په خیراله ای لوري په خیراله مونږ د دې غور کړی دی د دې تورسر غور مونږ کړی دی د دې تپوس هم دې روژه کې کړی دی ځان سره غریب برابر کې دا د غریبانو اختر نه دی دا د دې کونډو اختر نه دی دا صرف د هغې ښځو اختر دی چې خاوندانې دي چې دا خاوندانې نشته د هغې اختر نشته هغه کونډه د اختر په شپه وایي خدایا چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو چې ته اختر راوست ما نه دې ولې خاون اغست دا ستا په ګاونډ کې دا کونډه ټوله شپه الله ته وجاړي او تا سار ځان له 3 جوړې کړي او د اختر مانځه نه راشي د اختر مندې ته وایي دا اوښ کې به څوک وچي د دې جړه احساس به د چا سره خدایا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو مثل راکې خدای چې خلک ونه جاړي دا اوښ کې چا ته توی کې اسره شته د چا چرته لاړ شو چا ته فریاد وکړو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې راغی او د شپې ګرځېدو یو کور کې د ماشومانو د ښځې جړا واورېدله لاړ بیت المال ته سامان یې ولرو سامان یې حواله کو بیا داسې بار ناست غلام یې وایي ما ورته وی چې ځو نه وی چې نه نه ځو لا وی داسې اوتر ناست چې ماشومانو خوراک وکړو لبې شروع کړې خندلې شروع کړې ما ته وی چې راځه چې ځو را روان شو ورته تاسو وختي ولې نه راتلی ما ته وی چې ما د دې ماشومانو جړه لیدلې وه که قیامت کې رب العالمین وی چې عمره رضی الله تعالی عنه ته خلیفه وی او ستا په دور حکومت کې ماشومانو جړلي و د لوږې د لاس زه به وایم چې الله هغې پورې ورته ناسم چې د څو پورې هغې ماشومانو خندلي نه والله جړه یې وکړله او الله عمر اله پریښي دي چې وی خندول عمر اله پریښي دي چې وی خندول دا کلي کې غریبانان هغه جاړي د هغې اختر له کپړې نشته د اختر په ورځې خوراک نشته او مونږه ای د مزو چرچو ځان له 3 جوړې او 4 جوړې بچوله څوک چې د یتیم په سر داسې لاس کې دي روپۍ وله لا نه ده ورکړې صرف لاس یې پې کېښود خالص د الله د رضا دپاره چې څومره ویښته د دې د لاس لاندې رالل دومره نیکۍ ورله الله ولیکلې هغه وربه نه کوي یوازې به منځونه کوي یوازې به تراویح کوي ستا چې دا خورلنې واده دي تا د دې تپوس کړی تا د خور تپوس کړی تا د مور تپوس کړی تا د رور تپوس کړی تا د رشته دار تپوس کړی دی او الله به ورله ډېر ښایسته اجر ورکړي چې کله بنده الله له قرض ورکړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې په تاسو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرضه ورکړي نو الله به ورله دوچن ورکړي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومے دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ زمونگ نا قرض غواڑی اللہ زمونگ نا قرض غواڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے اللہ خو بے پروازات تے اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے خو اللہ وی چی دی زما پنم ورکی نزب ورلا پا بدلکی جنت ورکم دا اللہ مونگ دا پاروی چی دی زما پنم ورکی نزب ورتا جنت ورکم وی خوا اللہ دی سوائی وی آو وی دا اللہ حبیب تا تا علم دے چی زد 2 باغون مالکم زما پا ملکیت کی 2 باغون دی
دا الله حبیب ما دواړه د الله په لار کې خرچ کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای نه دسی بنکې دا یو باغ به د الله په لار کې خرچ کی او دا یو به د خپلو بچو د نفقې دپاره باقي پرېږدي. دا به په خپل اهل و عیال خرچ کوي او دا یو به صدقه کی. هغه وی ټیک ده د الله حبیبه وی کم باغ چې مشتمل دی په 600 کجورو باندې 600 ډکي پکې ولاړو د کجورو د الله حبیبه اق 600 ډکو والا باغ چې 600 کجوري پکې ولاړې دی هغه مې ورک چې کور ته راغې نو خپلې بیبي ته وایي وی ما هغه باغ ورکو چې کم کې 600 کجوري ولاړې وي. بیبي ورته وایي مبارک شه ډېره ښکلې سودا دې وکړه ډېره ښکلې سودا ده دا خو زمونږ د آخرت سودا ده. وی صحابي چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ له رب العالمین په جنت کې ډېرې میوهدارې ونې ورکړلې او ډېر پاخه پاخه محلونه ورله الله ورکړل. ډېرې میوهدارې ونې الله ورکړلې او پاخه پاخه محلونه ورله الله ابو الدحداح رضی الله تعالی عنہ له په جنت کې ورکړل. د دنیا کې ورکړل الله تبارک وتعالی بدله په جنت کې ورکړل. ته د دنیا باغ ورکې نو الله بتعالی په جنت کې باغ ورکې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای داو مرزاکم بالصدقه د خپلو مرضیانو علاج وکئ په صدقې سره د خپلو مرضیانو علاج وکئ په صدقې سره. علاج سنت ته دا سنت طریقه د مریض لبا علاج کوي ډاکټري دوايي به کوي حکیمي دوايي به کوي خود دې سره صدقه ورکوه اکثر مریض د صدقې په وجه کیږي. نبی علیہ السلام فرمای داو مرزاکم بالصدقه د خپلو مریضانو علاج کوي په صدقې سره. امام بخاری رحمت الله علیه لیکلی دی وی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه له یو کس راغی ورته وی چې حضرت د 9 کالو نه مې په دې زنګون کې زخم دی 9 کاله اوشول او هغه زخم نه وینه زی او هغه زخم نه خکېږي 9 کاله مې وشول. وی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې زما رای دا ده چې ته یو کوی وباسه د اوبو نو چې د هغې کویي نه اوبه شروع شي که نه نو الله به ستا د زنګون نه وینه ودرئ چې د هغې زنګون نه د هغه چې ته کویې وباسې او د هغې نه اوبه چالو شي او خلقو ته نپه شروع شي نو وی الله به ستا د زنګون نه دا وینه ودرئ او دقه شانتې وشول چې هغه کویې وکنستو او د هغې نه اوبه جاري شوې نو دلته د ده د زنګون نه وینه ودرېدله. داو مرزاکم بالصدقه د خپلو مرضیانو علاج کوئ په صدقې سره د خپلو مرضیانو علاج کوئ په صدقې سره. معمولی صدقه ورکوئ لږه صدقه ورکوئ خو په دې سره الله ډېر برکات او ډېر خیرونه رانازلوي. حدیث مبارک کې راځي چې کله سحر رڼا وخیږي نو 2 فرشتي اواز یوه وی اللهم اعط منفقا خلفا یا الله دا څوک چې په مخلوق باندې خرچ کوي خلفا الله ته وله غوره بدله ورکړي. دا اعلان هره ورځ فرشته کوي څوک چې په مخلوق خرچه کوي یا الله خلفا اعط منفقا خلفا الله دی خرچ کون کی لغوره بدله ورکړي. فرشته دعا کوي فرشته اعلان کوي وی اللهم اعط ممسکا تلفا یا الله چې څوک په مخلوق خرچ نه کوي د هغه مال هلاک د هغه مال هلاک کی فرشته وایي. یا الله چې څوک خرچه کوي یوه فرشته وایي یا الله غوره بدله وله ورکړي. بله وایي یا الله چې څوک مال نه خرچ کی الله دا مال ولا هلاک دا مال ورله هلاک. نو دا غ فرشته आवाज کی تاسو بلی دی
اکثر به ناسا په حادثه راشي او ټول مال به هلاک شي په یو ځای به جمع کړی په یو ځای ته حادثه راشي او ټول مال لاړ شي دا دې صدقه نه ورکوي دا دې په مخلوق نه لګي نو فرشته وي الله هلاک یې کوله د دې مال نه څه فایده چې هغې نه مخلوق ته پیدا نه د هغې نه مخلوق ته پیدا نه حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به صدقه د بنده سورې وي سورې قیامت کې به د هر سړي د سوري ضرورت هر سړی به خولو کې هر سړی یومئذ شأن یغنی د هر سړي به یو شانې چې د بل نه به بې پروا کړی د بل څه فکر به یي نه د بچي فکر به نه د ملګري به نه د بیبي به نه شأن یغنی په دغې ورځ باندې دا صدقه چې ده دا به د بنده سورې دا به د بنده سورې مونږ خیال نه دی کړی مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ سړي ته ګورو درته وګوره یاره دی د صدقې قابل دی ورکم که ور نه کم یاره په دې ځای کې به خرچ کول ښیي که ښه به نه وي په دې کې به ښیي که به ښه نه وي مونږ سړي ته ګورو حدیث مبارک کې راځي وی چې کله بنده صدقه ورکي که دی چاله ورکي او که دی په مدرسه کې ورکي او که دی په جومات کې ورکي او که دی بل چاله ورکي چې صدقه ورکي نو دا صدقه د الله تبارک وتعالی ښي لاس ته لاړه شي دا الله له ورکول دي دې سړي ته مه ګوره مدرسې ته او جومات ته مه ګوره دا اول د الله په نوم ځینې وي دا صدقه چې دا د الله ښي لاس ته ورشي من صدقه بعدل تمر څوک چې صدقه وکړي د کجورې مره د کجورې مره د یوې کجورې په برابرۍ صدقه وکړي د یوې کجورې په برابرۍ یوه کجوره څومره کم قیمت لري کیلو په 300-400 روپۍ ده نو یوه کجوره چې به د هغې به 100 روپۍ رغي حدیث مبارک کې راځي چې څوک صدقه وکړي په اندازه د کجوري لکه د کجوري مره یوې کجوري مره قیمت ورکړي نو دا د الله ښي لاس ته لاړه شي او الله تبارک وتعالی یربي د دې صدقې تربیت کوي پالنه یې کوي پالنه لکه څنګه چې موږ د اس بچې پالو چې دا غټ شي که نه نو وایي دقه شان الله د دې صدقې پالنه کوي چې میدان محشر شي او د طول شروع شي و یو غر به راشي دا هغه صدقه د غر ته به رسېدلي د کجورې مره به یې ورکړي او د هغې نه به یو غر جوړ شوی دی به وایي یا الله ما خپله عملنامه ولیدله په هغې کې خو ما دا عمل نه ولیدلی دا غر چې راغی دومره غټ عمل خو ما نه ولیدلی ارشاد به ورته وشي چې دا هغه صدقه چې تا ورکړې وه د دې الله تربیت کو د دې نه لوی غر جوړ شوی دی وی به دا ورله په تله د میزان او د نیکو کې به یې ورله کېږي دا چې د یوې کجورې مره صدقه یې موږ نن دې فکر کوو چې په ځان یې وخورم ټیک ته په ځان یې خوروه په بچو یې خوروه په هر چا خوروه صدقه کوه دا جمع کېږي حدیث مبارک کې راځي صدقه چې دا تطفئ غضب الرب دا د رب غصه سړی او دا بد مرگ د بنده نه لرکی بد مرگ لرکی د الله غصه سړی صدقه د بنده نه بد مرگ لرکی صدقه د بنده چې دا هغه غصه سړی چې کله بنده صدقه کوي چې کله بنده صدقه کوي نو په دې سره د الله تبارک وتعالی غصه مړه کېږي په دې سره د الله رضا حاصلیږي نو دا ډیر ښه صفت دی دا د الله سره جمع کول دي دا نور مونږ په ځان لګو او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول دي دا د الله سره جمع کیږي حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به الله تبارک وتعالی سلور کس بی حساب جنت تبوزی سلور کس به الله بی حساب جنت تبوزی یو عالم خو چې په خپل علم عمل کړی وي یو شهید چې د وجود قربانی ورکړي خو چې خالص د الله د رضا دپاره قربانی ورکړي دریم هغه حاجی صاحب چې هغه حج وکړي بغیر د فساد حج وکړي خالص د الله د رضا دپاره خو هلته به کوم جنګ جګړې او کنځل او
کارونه اونکی بغیر د فساد نه. او دریم سخی چې اغس صدقه ورکړي خو چې خالص د الله د رضا دپاره ورکړي، چې دا چپ لاس تې نه خبر شو. صدقه داسې ورکوه چې چپ لاس تې نه خبري. لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى. نو چې نن صدقه ورکې او سبا اثباتي نه خو لاړله صدقه، چې داسې صدقه ورکړي چې چپ لاس تې نه خبر شوی نه. نو یو دقه کس، نو دا سلور کس به الله بی حساب جنت تبوزي. عالم با عمل، شهید خو چې خالص د الله د رضا دپاره د خپل وجود قربانی ورکړي. حاجی صاحب چې حج کړی بغیر د فساد نه، او سخی چې سخاوت کړی خالص د الله د رضا دپاره. دا سلور کس به الله بی حساب جنت تبوزي. حدیث مبارک کې راځي چې دا سلور کسا بی حساب جنت ته ننوځي، نو د دې به اختلاف پیدا شي. یو به وایي چې زه ړومبی زما، بل به وایي چې زه ړومبی زما، بل به وایي چې زه ړومبی زما. دا خو به سلور واړه بی حساب ځي، نو اختلاف پیدا شي. یو به وایي زه زما، بل به وایي زه زما، بل به وایي زه ړومبی دنده کېږم. الله به جبریل امین راولیږي چې ورشه دې له فیصله وکړه چې ړومبی به څوک ځي. جبریل امین به راشي، شهید ته به وایي ته وایي چې زه ړومبی ځمه، نو وایي به او وایي به تا د شهادت د فضیلت د چا نه اورېدلی و؟ نو دی به وایي چې د عالم نه. نو وایي به چې ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې، عالم دی استاز نه دی، شهید خو به مسله حل شي. حاجی صاحب به وایي الله زه جنت ته ځم. جبریل امین به ورته وایي د حج فضیلت خو عالم بیان کړی، ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې. نو حاجی صاحب بم ادري، نو عالم به وایي چې ګنې زما نمبر راغی، زه ړومبی ځمه. وایي عالم چې مخامخ شي، نو عالم به په خپله ووایي چې یا الله ما چې دا علم کړی و، نو دا مې د دې سخي په سخاوت کړی و. الله دا د دې سخي برکت چې ما علم کړی و، نو دې زما نه ړومبی حقدار دی. اواز به وشي چې دا سخي د عالم نه مخکې کوي او عالم ترې وروسته. الله به سخي د ټولو نه ړومبی جنت ته دننه کړي چې هغه سخاوت کړی او صدقه یې ورکړي. دا دومره د کمال خبره ده، د کمال. لازمي نه ده د دې په کروڑونو پیسې ورکه او په لکونو ورکه. خپل مال ته ګوره، خپل مال ته او خپل طاقت ته ګوره. الله چې دی هغه اخلاص ته ګوري، ډیروالی د مال ته نه ګوري. نو دقې سخي ته به الله وایي ته د ټولو نه مخکې ځه جنت ته. د سخی به د عالم نه مخکې جنت ته لاړ شي، او د شهید نه به مخکې لاړ شي، او د حاجي صاحب نه به مخکې جنت ته لاړ شي. ځکه چې د د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و. د د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و. الله به ترنه دې مخکې جنت ته روان کي. د سخي ته به الله وایي ته د ده نه مخکې ته جنت ته ځه. نو صدقه کې به سړي ته نه ګوري، صدقه د الله د ذات په نوم میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي سپی چې دی سپی تاسو مسله اورېدلې که نه؟ سپی چې دی دا چې اوبه جوټه کي، نو دا به څو پیرین ځي. اولهن بالتراب، خاورې ورسره په یو پیرو. مګر د سپي دا جوټه دومره پلیته ده، دا دومره پلیت سیز دی سپی. بغیر د ضرورت له کورونو کې سپي مه ساتئ ښه. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نه سپی ساتي، د ده د اجر نه هره ورځ کمی کېږي، هره ورځ. دا اجر هم سیوا ډېر دی چې لا هره ورځ ترې نه کمی کېږي. نو سپي کورونو کې نه ساتو ښه. هره ورځ به د دې سړي د اجر نه کمی کېږي چې کور کې سپی. نو دا عمل کوو ډېر چې لا هله ورځ رانه کمیږي، نو چې څه به پاتې شي. نو سپی چې څه څیز جوټه کي، نو کتابونه وایي په خاورو یې یو ځل وینځئ. خو دقه سپی و یو ورځ تږې سپی و تږې و. یوه زنانه وه، بدکاره زنانه، فاحشه او بدکاره زنانه، خپل پیزار یې پړي ته ور واچو، سپي له یې اوبه راوخېجولې. هغې سپي د ډېرې تندې نه په دې خټو باندې چکونه لګول، په لمده خټه باندې تږی و ډېر زیات. دې ورله اوبه راوخېجولې،
په اق سپي باندې اوبه اوس کولې الله د هغې ښځې فیصله د جنت وکړه. نو سپی چې سپی دی او چې بیا په مخلوق او په اشرف المخلوقات چې مسلمان دی انسان دی ته په هغه صدقه وکړي چې د دې به الله څومره لوی اجر درکړي، څومره لویه بدله به یې رب العالمین درکوي چې کله پې ته صدقه وکړي. چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو صحابه کامیاب په دیو چې دلته به آیات وورید نو ما ګنټه کې به په هغه آیات باندې عمل کړی. دا آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز نیکی نشي حاصلولی تر دې چې هغه مالم نه خرچ کړی چې کم مال تاسو ته خوښي، چې هغه هم نه دی خرچ کړی نو نیکی نشي حاصلولی. بس ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی وی د الله حبیبه ما ته په ټولو مالونو کې غوره مال چې دی هغه بیرحا باغ دی چې د مسجد نبوي مخامخ باغو د کجورو بیرحا امام الانبیاء به پکې ناسته پاستم کول. وی دقه باغ ما ته په ټول مال کې خوښ دی. وی د الله حبیبه دغه ټول باغ مې د الله په لار کې ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دا په خپل اهل و عیال په رشته دارانو باندې ولګوه، هغه په خپلو تر زامنو باندې تقسیم کړو. وی چې کله باغ ورکو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ بخ بخ. دا د خوشحالۍ هغه کلمه ده. مونږ چې څوک لوی کارو کې نو مونږ وایو ډېر ښه ډېر ښه ډېر الله ډېر الله. امام الانبیاء ورته وایي بخ 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. چې امام الانبیاء دومره د خوشحالۍ اظهار کو چې بخ بخ نو چې الله به ورله څه ورکړي، چې الله به ورله څه ورکړي. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بیر رومه دا یو کویو د یو یهودي سره و، هغه به تې اوبه خرڅولې نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه پسې لاړ وی دا را باندې را خرڅ کا او وی دا خو زما کاروبار بندېږي. وی زه نیم راکه او پیسې به پوره درکمه. نو پیسې ورله پوره ورکړې او کویې تې نیم واغست. یهودي ورته وی یوه ورځ به ستا نمبري یوه ورځ زما بیر رومه. هغه وی ټیک ده. نو د اعلان وکوي زما په نمبر کې فری راځئ. نو چې د هغه نمبر شو نو ټولو خلقو به فری اوبه وړلې. نو چې بیا به کله د هغې یهودي نمبر شو نو هغه ته خو به څوک پاتې نه هغه په نمبر به خوښ و. نو هغه ورته وی راشه دا نیم پسې م واله زه اوس په دې نیم څه کوم. نو هغه نیم یې م واغستو او ټول مخلوق ته یې وقف کوي راځئ اوبه تې څکئ. چې څومره خلقو به تې اوبه څکلي، څومره زناورو به تې اوبه څکلي، حشرات الارض به تې نه اوبه څکلي. دا څومره لویه صدقه ده. ستا ذهن کې شته چې داسې یوه صدقه چې ته به مړې هغه به چلیږي؟ ځان له پې ذهن ور واچوه، ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي، څه شته دی چې ستا د مرګ نه پس به بیا تا ته میلاویږي. نو هغه بیر رومه ورکو، بیر رومه بیر رومه یې واغسته وقف یې کو وی راځئ اوبه تې نه څکئ فری فری. صدقه باندې الله ډیر څه ورکوي. منصور ابن عمار رحمت الله علیه یو پیره تقریر کو. یو کس راغی سوال یې وکړو ماله یو 4 درهمه پکار دي. نو منصور ابن عمار رحمت الله علیه څوک په وله ورنکي. نو د یو یهودي غلام ناسو اپاسېده وی زه به وله ورکړم. 4 دراهم یې وله ورکړل. خو دې منصور ابن عمار رحمت الله علیه ته وی ما ته 4 دعاګانې وکړه. هغه ورته وبه کم دلته وی کومه دعا؟ وی اوله دعا خدا وکړه چې زه غریب یم چې الله مې مالدار کړي. هغې غلام ورته زه غریب یم چې الله مې مالدار کړي. هغه وی ټیک د دعا یې وکړه وی الله دې مالدار کړي. وی دویمه وی زما مالک چې دی هغه یهودي دی، دعا وکړه چې الله یې مسلمان کړي. دویمه دعا یې وکړله وی یا الله د ده دا مالک چې دی الله هغه مسلمان کړي. وی درېیمه دعا ده وکړه چې زه غلام یم چې الله ما آزاد کړي. وی الله آزاد یې کړي. وی درېیمه دعا وکړه چې الله زما او زما د مالک ګناهونه معاف کړي. هغه هم وکړله. چې دا غلام لیټ راغی نو هغه مالک ورته وی ولې ایثار شو؟ منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو
کس سلور درهم اغوختل ما ورله ورکړل هغه راته سلور دعاګانې وکړل وی کومې دعاګانې وی اوله دعا دا وه چې ما ورته وی زه غریب یم دعا وکړه چې الله مې مالدار کړي وی تاسو درهم ورکړي وی سلور وی هو سلور زره والا سلور زره والا ورکړه بل څه دعا